علیکم زما ګران مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم دوستانو زما چې کوم نننی ټاپک دی جان حبیب په باره کې دی. جان حبیب چې دی نو یو نوې پالیسي شروع کړې ده. هغه پالیسي څه داسې قسمه شروع کړې ده. اول خو ده چې دی نو غلط کار یې کړی دی، ډېر کچه کار یې کړی دی. عقل د ده په پوندو کې دی. کچه کار یې دا کړی دی، خپل هغه ویډیو ده په سوشل میډیا باندې ورکړه. آیا ما دا کارونه کړي دي، دا ګندګیري ما کړې ده، دا د ډېر غلط کار دی کړی دی. ځان ته د پښتو ټیکهدار وې، نو د پښتو ټیکهدار یې نو بیا ټیکهداره دا کار دی ولې وکړو چې کم کار باندې چې دی نو د پښتو توهین کېږي. نو داسې کار دی ولې وکړو چې څه دې کړي دي خپل په ماضي کې دي، نو هغه چې دی نو ستا خپل ذات و، نو ته لګې خلکو ته ښکاره کې دا وګوره ما شراب هم څښلي دي، ما فلانکې کار هم کړی دی، ډینګړې مې هم کړی دی. دا کارونه خو خوند نه کوي. خو خیر هغه ستا خپل ژوند دی، ستا خپل لایف ته، هغې کې مونږ څه مداخلت نه کوو. او بله خبره دا ده چې کم کار ته اوس شروع کړو، تا ته خو به پته وي که نه چې کم کار تا شروع کړی دی. نو دا کار دی ډېر بد دی شروع کړو. ګورئ دا کار ته څه خوند نه کوي. اوس ته چې دی نو خلکو له سټرایکونه ورکوه، نور کار پاتې نه شو، اوس سټرایکونه ورکوه. ګوره انسان هغه کار کوي چې کوم هغه سره ښه ښکاري. نو دا ویډیو دې ولې په سوشل میډیا باندې دې ورکړه چې اوس ته چې دی نو په تا باندې ډېر بدې لګي، د خلکو هغه خبرې په تا باندې بدې لګي، نو ته اوس خلکو له سټرایکونه ورکوې چې چا زما ویډیو لګولې ده، زه به ټولو له سټرایک ورکوم. ورکه مړه سل سټرایکه ورکه. خو ځان ته د پښتو ټیکهدار د ساس کړی و چې کوم خوا ګوره جان حبیب په جان حبیب چې دی نو اوس چې دی نو بس نوې کاته یې شروع کړه. یو څو ورځې به تېرېږي، یو نوې ویډیو به ورکړي، وایرل به کړي. ګوره دا کار خوند نه کوي. غټ پټ سړی زه درته دا خبره کوم ښه چې دی نو راځه سوشل میډیا باندې راځه، ښه خبرې کوه چې څنګه به دې شروع کړي کول. او بس څه ووایم مشر سړی چې دی نو بس مازغه دې کله اوټ شي، بس بیا په ځان باندې نه چې څه دې ویلي دي څه دې ویلي دي. خو دوستانو دا ویډیو زما جان حبیب ته ورسوئ، هغه ته دا پته ولګي چې آیا چې کوم هغه کار کوي غلط کوي، او داسې کول نه دي پکار. او جان حبیب دا خبره کوي چې زه خو ډېر غټ تیسمار خان یم، زه ډېر پخوا نه راغلی یم سوشل میډیا باندې. او څومره پخوا راغلی هغه مونږ ته پته ده. بس دونه چې دی نو افیشنسیز خوند نه کوي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د لوی الله په امان، والسلام.